سلامونه دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ باسئ. څنګه کولی شو چې په فیسبوک کې ویډیو باندې تمنیل ولګو؟ اسانه طریقه بغیر د اپلیکیشن څخه په خپل فیسبوک کې تاسو کولی شئ په خپل ویډیو باندې تمنیل ولګوئ. ملګرو ویډیو لپاره تمنیل ډیر مهم دی. تاسو ویډیو باندې ویوز ډیر راځي، لیدونکي ستاسو ویډیو ته راجلبیږي. ملګرو دغسې تمنیل دغه ما په خپل ویډیو باندې لګولی، فیسبوک کې مې ویډیو پورته کړې، دغه تمنیل مې په لګولی. ملګرو دغسې تمنیل څنګه په اسانه توګه خپل ویډیو باندې پورته کړئ؟ ملګرو تاسو به راشئ او خپل فیسبوک صفحه به راخلاصه کړئ. کله چې تاسو ویډیو پورته کړئ ملګرو، هغې نه وروسته تاسو کولی شئ تمنیل په ولګوئ. خپل پیج به راخلاص کړئ، هغه پیج چې تاسو ویډیو پکې پورته کړی وي، هغه آی ډي چې تاسو ویډیو پکې پورته کړي ملګرو، دلته به تاسو راشئ. کله چې دلته ملګرو تاسو راغلی ریلز باندې به کلیک واخلئ. دلته کله مو چې په ریل کې راشئ، دلته به تاسو ته ټولې ویډیوګانې راوړي ملګرو. په هغې ویډیو چې تمنیل په لګوي هغې باندې به کلیک تاسو واخلئ. ګورئ ملګرو تاسو به ملګرو په دغې ویډیو باندې کلیک واخلئ. دلته به راشئ، په دې درې ټکو اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. ملګرو زما یوټیوب چینل کې نوي ساتمن زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ. کله مو چې دې کلیک واخیستل ملګرو، ایډیټ ریل باندې به تاسو کلیک واخلئ. په دې باندې مو چې کله کلیک واخیستل ملګرو، تاسو دغسې صفحه راځي، تاسو به پاس په دغې ویډیو شکل به دغه ځای باندې کلیک واخلئ. کله مو چې په دې کلیک واخیستل ملګرو، تاسو دلته کولی شئ چې د ویډیو هغه جالبه برخه هم تمنیل کړئ ملګرو. په دغه ځای کې هر یوه برخه چې جالبه وه که نه وي ملګرو، په چوز ویډیو فوټو باندې به دلته په دې ځای کلیک واخلئ. دلته به تاسو ګالرۍ ته داخل شئ او خپل هغه عکس چې تاسو غواړئ پوی لګوئ، هغه به راول پورته کړئ ملګرو. کله چې راپورته کړئ دلته به تاسو ګورئ په ډن باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په ډن کلیک واخیسته ملګرو، ګورئ ورته دلته سیف برخه راوړي، دی به سیف باندې به تاسو کلیک واخلئ ملګرو. کله مو چې په سیف کلیک واخیست، تاسو تمنیل په ویډیو باندې پورته شو ملګرو. دغه اسانه طریقه ده، دغه باندې تاسو کولی شئ چې خپل ویډیو باندې تمنیل ولګوئ بغیر د اپلیکیشن څخه. ملګرو که زما یوټیوب چینل کې نوی یاست من زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ. زما فیسبوک پاڼه هم در سره فالو کړئ تر څو تاسو ته دغسې ویډیوګانې پکې نشر کړم، او یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو ښې چارې د الله په امان.